امریکا ته انتقال شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ نور کوم افغانان تللی شي او که نه؟ سلام، ستړي مه شئ. زموږ په امیر پلس چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. امریکا د تخلیې په لومړۍ مرحله 1,40,000 کسان له کابله وایستل. دغه افغانان او اوس چیرته دي او څه ورسره کیږي؟ آیا په افغانستان کې اوس هم داسې کسان شته چې غواړي بهر ته ووځي؟ کوم کسان کولی شي افغانستان ترک کړي؟ د بین فاکس ریپورټ: له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو د ایستلو یا تخلیې پروګرام د امریکا د وروستي ځواکونو په راوتلو سره پای ته ونه رسید. له افغانستان څخه وروستي امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 13مه ووتل، خو له دې جګړه ځپلي هیواده د افغانانو د تخلیې یا د بهرنیو هیوادونو د ځایي همکارانو اخراج لا هم روان دی. اسوسییټ پریس لیکلي امریکا متحده ایالاتو واک ته د طالبانو تر رسېدو راهیسې په خپلو الوتکو کې 140,000 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه راایستلي دي. د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو کسانو بهر ته راوتلو ته چمتو شول چې د دوی لپاره ډیری پروازونه د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د خصوصي سازمانونو لخوا په انفرادي شکل تنظیم شول. خو له دې ډلې ډیری پروازونه په افغانستان کې د پاتې امریکایي اتباعو په متحده ایالاتو کې میشتو کسانو یا د امریکا د مهاجرت ځانګړې ویزې په چوکاټ کې د هغو افرادو لپاره ترسره شول چې د واشنګټن په مشرۍ د افغانستان په 20 کلن پوځي ماموریت کې د امریکا ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و. خو هغه افراد چې په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت کې ښکېل ول له امریکا او نورو هیوادونو څخه غواړي تر څو لا ډیر افراد چې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي له افغانستانه وباسي.